تاسو په خپلو سترګو خصوصا دا اوس وخت سبا بل سبا او بل سبا دا 3 ورځې کې تاسو وینئ چې د شنبې ورځ د ډیرو ځوانانو لپاره ټارګټ ورځ ده، مهم ورځ ده. ایا دغو ځوانانو د الله رب العزت د رضا لپاره کم کوشش وکړي؟ د مخلوق لپاره ستړیاوې ګالي، شپه او ورځ ګالي، زحمتونه ګالي، د مخلوق د رضا لپاره، د مخلوق د خوشاله کېدلو لپاره شپه او ورځ پر ځان یې وکړله. سهار او ماښام موږ دلته د موټرانو د ځوانانو د نارو څخه خوب نسو کولی، مطالعه نسو کولی. ایا داسې یو ځوان پیدا سو چې د رب العزت د رضا لپاره شپرونه کې د سپوږمۍ ته کښېني ټوله شپه، تر هغه وخت نه بېدېږي تر څو چې د ده د سترګو څخه د سپوږمۍ د سهارګاه په وخت کې د صبح صادق په وخت کې نیامه سوې نه وي. داسې یو ځوان پیدا سو او که یا یو ځوانه پیدا سوه او که یا چې اولادونه یې بیده کړله، خاوند یې موړ کړي، ډوډۍ یې ورکړل، ځای یې ور اوار کړي، نور یې خاوند ته وویل چې د خدای په امان زه د خپل رب سره ملاقات کومه، تر سهاره پورې اوښکې توی کړلې. او که دغې ځوانې ته پوښتنه ځینې وکړې، د پردیو په ودو کې شپې او ورځې تېروي، د پردیو په خوشحالۍ کې، د پردیو انسانانو په راحتونو استراحتو کې شپه تېروي، هېڅ عیب یې نه بولي. خو د رب د عبادت په باره کې که دې دا ورته ویله چې شپه تېره که، نو ستا سره هر رقم دلایل وایي.